السلام علیکم خوږو دوستانو. د ډاکټر د مینې کیسه امید لرم چې تر پایه را سره واورئ. یو سړي راته کیسه کوله. هغه ډاکټر ویل د ځوانۍ ورځې وې. زه هم هغه سړی وم چې پر مینه مې ایمان درلود. له نن څخه 12 کاله وړاندې یوه انجلۍ زما کلینیک ته راغله. هغه ناروغه وه، ډیره ناروغه. ما یې معاینه وکړه. هغه ډیره ښکلې وه. د هغې نیلۍ سترګې نه پوهېږم پر ما څه وشول، خو زه په لومړي نظر ورباندې مین شوم، خو چوپ پاتې شوم. د هغې درملنه روانه وه. ورو ورو هغه بلکل ښه شوه. کله چې وروستی ځل زما کلینیک ته راغله، ما زړه ټینګ کړ او ورته مې وویل ایا کولی شي خپل د اړیکې نمبر راکړي؟ دا کار زما د مسلک خلاف و، خو زه ځوان وم، ناپوه هم وم. هغې زما لور ته وکتل، لږه شیبه چوپه شوه، بیا یې خپل نمبر راکړه. هغه دومره ښکلې وه چې زه یې بیان نشم کولی. نیلۍ سترګې، غنم رنګ، چې مسکا به یې کوله نو پر مخ به یې ډمپل ښکاره کېدل او ښکلې نرمه ویښتان یې لرل. ما هغې ته زنګ وواهه. هغې زه سمدستي وپېژندلم. ویل هو ډاکټر صاحب، ما باور درلود چې ستاسو زنګ به خامخا راځي. ما ترې وپوښتل اوس څه کوې؟ په ډېر ورو غږ یې وویل بس له حالاتو سره جګړه کوم. ما دا خبره په ټوکه واړوله او ومې ویل له حالاتو سره جګړه دا څه معنا لري؟ بیا مې ترې وپوښتل چیرې اوسېږې؟ هغې موضوع بدله کړه او ویل ډاکټر صاحب پرېږدئ چې زه چیرې اوسېږم. تاسو وایئ ولې مو زنګ وواهه، ولې مو زما نمبر واخیست؟ زه موسکی شوم او ومې ویل ته پوهېږې چې الله پاک تا ته څومره ښکلي ښایست درکړی، ته ډېره پیاره یې. هغه چوپه شوه. بیا یې وویل ډاکټر صاحب پیاره کېدل څه ګټه لري؟ کاش نصیب مې هم پیاره وای. ما ترې وپوښتل ولې؟ ستا نصیب ته څه شوي؟ هغې لږه شیبه چوپتیا غوره کړه. بیا یې وویل ډاکټر صاحب ایا تاسو له ما سره وخت تېروئ؟ همهغه مهال ناروغان راغلل او ما زنګ بند کړ. ورو ورو زموږ خبرې روانې شوې. هغې به راته ویل ډاکټر صاحب زه ستاسو د مینې حد پیژنم. تاسو وایئ کوم وخت در سره ووینم، کومه ورځ راشم؟ دا خبره مې واورېده، بدن مې ولړزېد. ومې ویل ته باید دا خبره د ویلو نه مخکې ښه سوچ کړی وای. زه داسې انسان نه یم. ما ترې وپوښتل ستا په کور کې څوک دي؟ په ډېر ورو غږ یې وویل یوازې مور ده او 2 وړې خویندې، پلار نشته، ورور هم نشته. ما ترې وپوښتل چې د کور لګښتونه څنګه پوره کوي؟ کور مو څنګه چلیږي؟ هغې چوپتیا غوره کړه. نه ماښام د لمانځه وخت شوی و. ویل زه لمونځ کوم. ما هو وویل. هغې یوازې د ورځې خبرې کولې، د شپې به یې راسره خبرې نه کولې. محسوس و. زه له ترې وپوښتل چې د شپې هم خبرې وکړي، خو ویل به یې زه د شپې ژر ویده کېږم. زه نشم کولی د شپې خبرې وکړم. 1 کال تیر شو. ما د هغې سره د واده پوره اراده کړې وه. زه یې ډېر درناوی کوو ځکه هغه 15 وخته لمونځ کوو او د هغې په لیدو زه هم 15 وخته لمونځ ته ولاړم. زه به کله کله پرې خپل حق هم څرګنداوه او له هغې سره مې د خپل ځان احساس پیدا شوی و. هغې به راته د خوړو پر وخت پیغام راکوو ایا تا ډوډۍ خوړلې؟ نوره کیسه په 2مه برخه کې انشاءالله تاسو ته وړاندې کوم.